سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. د هریپور کې یم تازه صورتحال در سره شریکوو. نهم کې یم یا شپږم کې یم، هم ځینو ورته ویلې ترکمنو بازار باندې مشهوره وو. دلته زموږ ترکمن هیوادوال اوسېدل. دا خلک د یو قومي تړون په اساس باندې چې تقریبا ډېر زیات په کم وخت کې ولاړل. دوی تړون کړی چې 20 تاریخ پورې به ټول ځي. تقریبا هغه تګ پروسې په بشپړېدو باندې ده. ورسره په څنګ کې دلته چې کوم بازار آباد و، نو هغه هم تقریبا چې 90% له منځه تللی، یوازې 10 سلنه آبادي به پکې وي. په دې ویډیو کې مخکې انشاءالله چې درته ښایو. نو د دې ځای د سیخانو دوکانونه ډېر زیات مشهوره وو. د نورو کیمپونو څخه ورته زیات خلک راتلل. نو اوس موږ هم ورته نږدې کېږو. دلته هم د ویډیو سپیډ لږ زیات کړی تر څو په کم وخت کې دا ویډیو ریکارډ شي، ستاسې زیات وخت ونه نیسي. دا ګاډي چې وینئ په کیم کې دا د خښتو همدارنګه بلاکونو پسې راځي، یا نور هر هغه سامان چې خلک یې خرڅوي. نو بس د دې یو ځایي کوم اوسېدونکی چې دي پاکستاني، دوی راځي او له دې څخه دا سامان وړي. خاص ډول بلاکونه او خښتې په ډېر زیات مقدار سره خرڅېږي. دا بازار هغه ابتدا ده. ګورئ دواړه خوا دوکانونه تقریبا ختم دي. په شمار 2 دوکانه تر دې ځای ته سترګو کېږي. وړاندې هم څه شی نشته، یوازې سړک تر غاړې بلاکونه او خښتې ښکاري. هغه هم د خرڅلاو لپاره خلکو ایښي دي. برقونه هر څه خو مخکې قطع شوي، له هغې خو احوال لرئ. نو دا بازار لومړي ځل لپاره نن ما داسې احساس کړ چې په حقیقت کې ختم شو. مخکې نیمایي ختم شوی و، خو کوم چې د بازار مرکزي برخه وه هغه ودانه وه. نن ما په حقیقت کې داسې احساس وکړ چې رښتیا هم نور دلته څه نشته، او دلته که بازار و هغه به د تاریخ یو برخه یې خلاص. دغه هسپتال چې په دې کیم کې دی د کوم موسسې لخوا چې و، تقریبا دی هم فکر کوم چې بند دی، د هسپتال هم خلاص نه دی. نو دغه د بازار مرکزي برخه وه چې دا مخکې پاتې وه، خو نن چې مې ولیدل دا دوکانونه هم تقریبا ختم شوي دي. نو نن ما داسې احساس وکړ چې دا بازار حتما ختم شوی. هغه یو سندرغاړی څنګه وایي چې دا امکان نشته چې په دې بازار به بیا راځم. تر بیا د الله په امان.